د خبرونو سرټکی د کډوالۍ دایمي حل په موخه چمتو شوې مسوده تایید شوه. تېره میاشت هیواد کې د خوراکي توکو په بیه کې 2.1 سلنه لوړوالی راغلی. له ایران څخه د ریل پټلۍ له لارې د وارداتو کچه 5 برابره ډیره شوې ده. حماس د اسرائیل له لوري د اوربند د نفت اسناد ترکیې ته سپارلي. او د سوریې ولسمشر امریکا ته په یو رسمي سفر ځي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د کډوالۍ د دایمي حل په موخه چمتو شوې مسوده تایید شوه. د کډوالو چارو وزیر په مشرۍ غونډه کې له ترکیې څخه د ایستل کېدونکو کډوالو د وضعیت او په افغانستان کې د کډوالۍ دایمي حل په موخه د چمتو شوې طرحې مسودې په اړه خبرې شوې دي. یاد وزارت لیکلي له ترکیې سربیره په ځینو نورو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو د ستونزو د حل پر څرنګوالي او په بهر کې د مهاجرینو د غوښتنو ته د رسیدنې په اړه پریکړې وشوې. د خبرپاڼې له مخې هیواد کې د مهاجرت د دایمي حل په موخه د چمتو شوې طرحې مسوده تر ارزولو وروسته تایید او څو تنو مسؤلینو ته دنده وسپارل شوه چې پاتې پړاوونه یې ژر بشپړ کړي. تېره میاشت هیواد کې د خوراکي توکو په بیه کې 2.1 سلنه لوړوالی راغلی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې خبر ورکړی چې د روان کال په تېره تله میاشت کې د خوراکي توکو بیې 2.1 سلنه لوړې شوي دي. د یادې ادارې په خبرپاڼه کې ویل شوي دا لوړوالی 2.8 سلنه د لبنیاتو، 14.1 سلنه د وچو او تازه میوو او 2.5 سلنه د مسالو په بیه کې راغلی دی. یادې ادارې لیکلي همداراز د غیر خوراکي توکو په بیو کې هم 2.2 سلنه زیاتوالی ښکاري چې 3.4 سلنه د جامو او البسې شاخص، 3 سلنه د استوګنځي شاخص او 3.6 سلنه د ترانسپورت شاخص په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. له ایران څخه د ریل پټلۍ له لارې د وارداتو کچه 5 برابره ډیره شوې ده. د هرات د والي ویان یوسف سعیدي ویلي چې د تیر کال په پرتله د خواف هرات ریل پټلۍ له لارې د توکو انتقال 5 برابره ډیر شوی دی. هغه ویلي چې د سیمنټو او کاشي په ګډون هره ورځ 2000 ټنه توکي د خواف هرات ریل پټلۍ له لارې د هرات روزنک تمځای ته انتقالیږي. د هرات صنایع او سوداګرۍ رئیس بشیر احمد سیرت ویلي چې پر ځمکنیو لارو د لاریو کمښت، لوړې کرایې او د اوږدو اداري مراحلو په څیر ستونزې شته، خو د ریل پټلۍ له لارې بیا د ټولې ستونزې کمې شوې دي. بلخوا کابل کې د ایران سفیر علیرضا بیګدلي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د ایران او افغانستان ترمنځ د شمتیغ په نوم یوه بله ریل پټلۍ هم پرانیستل شي. دغه روډ رود او ملک هم د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ نور مهم سرحدونه ګڼل کیږي. غزني کې د ممیزو لپاره 50 سړې خونې جوړې شوې دي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت اعلان کړی چې د ناروې د کډوالو شورا په همکارۍ غزني کې 10 ممیز خونې او 20 سړې خونې د پیازو او کچالو د ساتنې لپاره جوړې شوې دي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې دا تأسیسات د لمریزې برېښنا پر مټ د غزني ښار ترڅنګ د دایک، اندړ، ناوه او مالستان ولسوالیو کې جوړې شوې دي. د غزني د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغو تأسیساتو جوړېدو موخه د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو کچه راټیټول، د تولیداتو کیفیت ساتل او د کروندګرو عاید زیاتول دي. د کرنې وزارت زیاتوي چې د افغانستان د خلکو د عاید لویه برخه له کرنې او باغدارۍ سره تړاو لري، خو لا هم په ډیرو ولایتونو کې د محصولاتو د ساتنې عصري تأسیسات نشته. میرویس عزیزي د فوټسال ملي لوبډلې ته 1 میلیون افغانۍ جایزه اعلان کړه. د عزیزي ګروپ بنسټګر او مشر میرویس عزیزي د 2015 زیږدیز کال د ځوانانو په آسیایي لوبو کې د اتلولۍ ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته د 1 میلیون افغانیو د نغدي ډالۍ اعلان کړی دی. ښاغلي عزیزي په یو پیغام کې د ملي لوبډلې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي بریا او ویاړ ګڼلی. د افغانستان د فوټسال 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 2015 کال د آسیایي ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې د ایران لوبډله 2-1 په توپیر ماته کړه او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ځوانانو سیالیو د اتلولۍ جام خپل کړ. افغان لوبډلې د دغو سیالیو په ګروپي پړاو کې پرله پسې ازبکستان، بحرین، چین، تایلنډ او پایلوبه کې ایران ته ماتې ورکړه.
ایران له دغه هیواد څخه ایستل شویو افغانانو ته د آنلاین زده کړو زمینې چمتو کولو اعلان کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او بهرنیو کډوالو د چارو رئیس نادریار احمدي وایي چې دغه وزارت چمتو دی هغو افغان زده کوونکو ته چې له دغه هیواده شړل شوي د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي. هغه ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو له طرحې له پلي کېدو وروسته نږدې 280,000 افغان زده کوونکي بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه هیڅ یو کډوال داسې غوښتنه نه ده کړې او له دې طرحې هرکلی هم نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې انټرنیټ وخت ناوخت له محدودیتونو سره مخ کیږي چې یو شمېر ستونزې رامنځته کوي. حماس د اسرائیل له لوري د اوربند د نقد اسناد ترکیې ته سپارلي. د حماس ډلې مشر خلیل الحیا د ترکیې پلازمینې انقرې ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر حاکان فیدان سره لیدلي او د اسرائیلو لخوا د اوربند د نقد مستند اسناد د رسمي یادښت په بڼه ورته سپارلي دي. همداراز دواړو لورو د غزې د بشري وضعیت مرستو رسولو او سیمه ییزو پرمختګونو په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. بلخوا د ترکیې بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان ویلي چې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو مشران د راتلونکي دوشنبې په ورځ په استانبول کې راټولیږي او د غزې د اوربند او راتلونکو اقداماتو په اړه بحث کوي. غزه کې له وروستي اوربند وروسته د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 100 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ټرمپ د نایجیریا حکومت پر پوځي مداخله وګواښه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې که د نایجیریا حکومت د مسیحیانو وژنې ته دوام ورکړي امریکا کولی شي چې پوځي مداخله وکړي او له دې هیواد سره ټولې بهرنۍ مرستې بندې کړي. هغه زیاته کړه چې د جګړې وزارت ته یې امر کړی چې د احتمالي عملیاتو لپاره ځان چمتو کړي او که برید وکړي نو هغه به چټک سخت او پرېکنده وي. خو د نایجیریا ولسمشر بولا احمد تینوبو د ډونالډ ټرمپ له څرګندونو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې مذهبي ازادي د دوی د ډلهییز هویت بنسټیز اصل دی او تل به وي. د معلوماتو له مخې نایجیریا چې شاوخوا 240 میلیونه وګړي لري تقریبا په 2 مذهبي برخو مسلمانان او عیسویانو ویشل شوې ده. خو بوکو حرام وسلواله ډله چې غواړي هلته اسلامي قوانین تطبیق کړي ډیر کله د تاوتریخوالي رامنځته کېدو سبب ګرځي. د سوریې ولسمشر احمد الشرع واشنګټن ته په یو رسمي سفر ځي. د سوریې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي چې د سوریې ولسمشر احمد شرع په نږدې ورځو کې واشنګټن ته ځي. هغه هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشر ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنګټن ته رسمي سفر نه دی کړی. د یاد سفر په تړاو تر دې مهاله د سوریې حکومت کوم غبرګون نه دی ښودلی. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.